غالبا د جمعۃ الوداع کې د اکرمه رضی الله عنه واقعه بیان کړې و. داسې وکنه اکرمه رضی الله عنه واقعه وا دا ما د جمعۃ الوداع اخیری بیان او دا مې ولي کړو. محترمو د مکی په سردارانو کې ابي جهل ډېر لوی سردارو او ځان ته پلار د فیصلو ویل او اکرمه رضی الله تعالی عنه داغي بچو. کله چې سرداری کونین مکه فتح کړه نو اکرمه رضی الله عنه د یمن په طرف لاړو. یمن په طرف باندې لاړو نو واقعا ما بیان کړو داغي یو بل سیرت درته بیانوم. اکرمه رضی الله تعالی عنه یو ځل ابو سفیان چې کله یرموک جنگ ته خبره لاړه نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنه سترګه مکمل هغه نظر د لاس ورکو او لګیدو په غشي باندې او لګیدو. نو اکرمه رضی الله تعالی عنه ابو سفیان نه خبر شو چې سترګه ډنده شو. نو اکرمه رضی الله تعالی عنه ورته تپوس تراغه ورته وی ابو سفیان اس ارمان دې. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ پجړا شو. اکرمه تو فرمایل اے د خدای بندا ته پډېرو تکالیف سره عادت وی تاکل جړلی ندی تدسترګو د وجنا لکه سترګ درن لاړه جاړي. ورته وی اے اکرمه زمادی پرب ذوالجلال قسم وی زدسترګو پتلو خپنئی ما او چې نند جانان دې دن دوران راغې نو الله رب العالمین درانه یو سترګ واغستلا. ما ورشپا ورځ دې ما په دواړو سترګو جانان تلیدلې. اکرمه رضی الله تعالی عنہ یو ځلی بیمار شو. بیبي ورته اے اکرمه کمزه دربانی درد ورته وی اے بیبي ټول بدن می دي درديږي خود دو شیان د الله نه غواړم خپې دی رانه والی د الله رب العالمین پس مکه باندې ما ډېر ګرځېدل کړي دي خیر دې پخپوخه بکیږم نا لا سنا دی رانه والی پلا سنو باندې ما ډېر د جنگ میدانونه ګټلې دي پدی خبکیږم نا خو اے بیبي جب دی رانه الله نالی چې په جناب محمد رسول الله باندې شپه ورځ درود ویما. اے اکرمه بل دې ارمان دی وې سترګې دې رانه الله نالي سترګې دې زمانه الله نالي چې په دې باندې د جانان شپه ورځ دیدن کوما. اکرمه به دې مقام تراغه دې سترګې سره عرض نه خو جب دی وی چې درود په جانان ویم سترګې دی وی چې جانان ته ګورم. محترمو کله چې ایمان رڼا را لګوره به ټول تیری ځان سره یوړلې ختم کړلې. اے خو هغه اکرمه رضی الله تعالی عنہ چې هغه اکرمه تر د جناب رسول الله پس بدر ته یوړه یا هغه دور راغې چې هغه اکرمه رضی الله تعالی عنہ می حضور پاک د پاره د سترګو د ابد د پاره اے وی چې کله اکرمه رضی الله تعالی عنہ وفات کېدلو نو بیبي ورته راغله خاندان ورته راجمع دی. اکرمه اخیری خبره وکړه په زړه دې سارمان دی رضی الله تعالی عنہ. صحابه ډېر لوی خلق دی دې وجنا صحابه داسې رانږدې شه راځه لږ مخکې راشه ټول داسې مخکې راشه چې بار کسان دن نه راشي داسې را مخکې شي ټول را مخکې شي لږ داسې الله م خوشاله حلقه چې څومره غټه وي دننه نو لا ښکلې خوند دی. اکرمه رضی الله تعالی عنہ د هغه یو غلام تپوس یې ترې نه وکړو چې اے غلامه ستا کوم یو عمل خوښ دی. اکرمه رضی الله تعالی عنہ تپوس ته نه کوي. نو غلام خو بل سوچو او ورته وی اے زما آقا زما دو شیونه خوښ دي. وی کم کم وی چې ډېره غټه قافله د مالوي سر کې زه روان یم تراته په یو غونډۍ باندې ناستي او ستا د وړاندې ستا د مال قطار ما روان کړی وي. یو مې دا ارمان دی بل مې دا ارمان دی اے اکرمه چې مزیدار اسوي مزیدار سورلی وي ته ور باندې سورې او ما ستا د سورلی جلب او پړې نیولې وي. اکرمه رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل ما نه تپوس کا زما س ارمان دی. نن موقع وګوره موقع به ناراضي ښا
موقع دا بس ولذکر اللہ اکبر، ولذکر اللہ اکبر. اگرچہ علماء دا ذکر اللہ اکبر نا سوک منز اخلی، سوک تینا قرآن کریم تلاوت اخلی، مختلف تراجم مفسرین و حضرات کڑی دا صوفیائی کرام پنیز باندے اغیوی منز زان تا خبر دا، استغفار زان تا خبر دا، زکاة ورکول زان تا خبر دا، جہاد کول زان تا خبر دا، او ذکر زان تا خبر دا، او ذکر زان تا دا اللہ رب العالمین سرا یو دراز و نیاز خبر دا. اللہ سر خپل بندہ لگیوی لکہ مثال پتور باندی زان تا سڑے ناسو دا اولیاء کرام صوفی کرام مراقبی ورکی پدی ہر یو ذکر کی ہر یوی طریقہ کی خپل مراقبی وی دا پلان کئی مراقبہ دا، دا پلان کئی مراقبہ دا، یو مراقبہ ورکی دا مقصد دا نیم شپے والا آگی کی ستر کی پٹی کی او سیبا دا اللہ سر لگے وی دا سے لکہ خپل دعا عاشق او معشوقت خبر سر کئی. لکہ عاشق مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی فضائل ذکر کی وی لکہ عاشق او معشوقت یو بل سر لگے وی، عاشق او معشوقہ یو بل سر لگے وی. کمزے کی بدی گورم ملاقات بسنگ ہوشی تب سرنگ زما پا ملاقات راضی شی دا کرنگی بد خپل معشوق نو دیتا دا بے اغا اعلا مرتبے والا مراقبہ دا. اللہ دی زمانگا استاذ دا مراقبی نصیب کی. نو ذکر بہترین عمل دے. اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ورتسوئی اے غلاماتا دو شیان خوخ کڑلا زمادر شیان خوخ دی. اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ توئے اے آقا اے مولا دری شیان دی کم کم خوخ دی. وی زمارن بے مخد جناب محمد رسول اللہ داغی مبارک مخد قتل میں خوخ دی. ٹھولے الحمدللہ خدا اید جانان دا مخد دار منصب کی اللہ. اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرگو باندے اخرال اشٹ کے ددا سے اجلی دلو غلاب دین اللہ چاپے رکلو ورطوی اے زما آقا یو خبر دی کرے دا دوئی مخ دو خبر نوریو کا ورطوی دا دوارا خبری اندے پورے خاص دی چی پسترگو می جانان تلی دلے او دوئی مخ خبر زما دا ارمان دے چی دا فرض مانزن فارغ دلے او پا جانان مشبا ورز درود لوستلے. درم ارمان می دادیں زب خیٹ باندی نہروے او سخت گرمی وے او جانان می دا جہاد میدان کے والاڑ وے ما دا جانان دوڑان دے دا امام الانبیاء دوڑان دے ما داغی پا دشمنانو باندے خپل تورپ کراتو باندی پسولے. سمرہ جی سڑے پلور باندے گیا کئی اگا کمزورے کی گی پسی گی بیائی لوار تا یو سی تیزی کی او چھ ما بار بار دا جانان پا دشمنانو باندی ستونا کٹ کولے دا میرے لئے ارمان دے. دیو جنہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ او چھ کلا وفات کے دو بی بی ورطویلی مال در نپاتی دے سبکو ورطوی خضی ما دا اللہ نا سوال کرے چھ اللہ دی ما تا مرگ نراولی تر اگی وقت پوری چیز خلیفہ وقت دا اسلام تخپل ارسامان حوالہ نکم. اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر شخصیتو چیز اگی سمر غلامانو اگر خاندان رسول تا اوالک صلی اللہ علیہ وسلم و زما خاندان افضل لرے خاندان افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ طول خادمان غلامان مال التا اوالکو او بے او فرمائل زما چی سمر اسونے دی او خان دی داد اسلام باچاتا حوالہ دی دے با پا مجاہدین بانے خرچ کئی دا اللہ پلا رکی. محترمو اللہ جل جلالہ تی اغا خلق جوڑ کل. اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو خواص خوب کی اولی دلو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سمعاملوں شلا. اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چا اللہ رب العالمین را سرا معاملہ کی احسانوں کو رات او فرمائل اے اکرمہ ستا یو عمل زما دیر خوخو چتا بشپا اور زما پا محبوب بانی درود لوستلو. اے اکرمہ ستا اغا عمل میں دیر خوخ شلو
کتاب اشپا اور زما په جانان درود لوستلو ام الله ما ته فرمایل ټول ګناهونه می درته معاف کړی دي. نو دواړه خواص ته وای چې بس که په الله ځان بخی نه درود شریف ډېر ډېر په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې وای. محترمو زمونږ د لومبي کال لومبي جمعه هغه په فضایلو د ذکر او د درود باندې درته کوم. او درېمه خبره اشاره د والدینو په احترام باندې. زمونږ د اجي صاحب دی والد صاحب رحمه الله دا پروګرام ما ول چې دا سره ایثاری ثواب د پاره براسي مجموعه راجمع کو یو څو خبره به وکړو او د مشرانو بلکې د اجي صاحب د برکت موږ د ټول قبرستان والا ته وبخلو ان شاء الله. د قبرستان کې لوی اولیاء پراته دي والله بالله د خدای په کور کې ناستو دغه داسې اولیاء پراته دي چې د مرګ نه بعد هغه د خپل ځان د پاره د آخرت نور د خوشحالي فیصله کړې دي. تاسو ته نشم ویلې په خدای مې د قسمی تاسو په دې قبرستان کې لوی لوی د تقوا غرونه پراته دي خو موږ له خو پته لګی نه موږ له وړاندې او موږ سترګې ښکار نه کوي. بصیرت مشتا بصارت مشتا او بصیرت نشتا. الله دې دواړه را نصیب کړي. دواړه دې الله رب العالمین ستاسو او زموږ نصیب وګرځي. محترمو دا د دې قبرستان والا کرامت ته نن مونږ پیراغلو فاتحه شریفه درود شریف هغه ته مو وبخلو. نو کدا پروګرام نه راغله دا درود چې مونږ په لار لوستل یو فاتحه یا نور سورتونه دا ثواب باغی ته مونږ وربخله کور کې بناسو نه. دا د بازي د انسان مومن دغه کرامت داوی چې الله رب العالمین هغه ته هغه د برکته ټول قبرستان والا ہوتا خیر او برکت ور نصیب کی. نو محترمو درې شیان به موږ تاسو ټول غواړو. هر سړی ډېر مال غواړي چې ډېر دولت نه وي دا هر سړی غواړي. ملایم غواړي هر سړی غواړي چې خدای ډېر دولت وي ګاډي وي روزګار وي زندگی وي محلات وي مکانات وي او خو عيش او عشرت وي دا هر سړی غواړي. صحیح شو عمر هر سړی غواړي چې زما د ډېر عمر وي. قسم دې اوس د ډېر کمزوري نه کمزوري سپینګری ته وجه ستا یو کال عمر پاتې دی بس کټ به فورن وګرځي یو کال حالانکه 2 ورځې به پاتې خو یو کال د غاړه نږدې ځکه شی معین شو ټیم پته ولګي. ما یو خبره کړې و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دور او زمانہ کې یو سړی خوب لیدل دا یې سوچ کړو چې خدای پاک سبا کیږي. نو خوب چې ولیدلو چاته خوب کې ول چې یاره ته سو کې ولزا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خوب کی ملاقات شو ورته وی اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو خو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات کې نظما د مرګ بارک د جون بارک تپوسو کا چې زما د جون څومره ورځې پاتې دي. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نمی تپوسو کړلو اگر راته فرمایل اشاره راته وکړه دا سراته وکړه صاحب سار را پاسی دلو پیران ور باندې ناستی چې الله سبقو ما لاړو کوهات ته یو مولانا صاحب تکي ناسو چې مولانا صاحب تغت عالمي خوب می قتل دے بیګارا ته خوب کې ما تپوس کړو چې زما څومره عمر پاتې دي. رات اشاره داس اوشلا نور پویګم نه چې سمسلا ورته ویل ته خدای بندا بس 15 هفته عمر دی پاتې دی 15 هفته عمر دی پاتې دی هغه نو د ځان برابر و هغه ول آها 15 هفته عمر بس هغه دې نراغه سیبا کور کې پروت دی بیبي ورته وای دا څه چلې چې دومره دا خو هغه خبره بل عالم تلار شه لاړو سیبا یو بل عالم تا هغه ته ورغه ول جدا سے خوب می قتل دی هغه ول داسې درته ویلې وي او 15 کال عمر دې پاتې دی. هغه ول ضابطونه خو 15 کال ته خبره لاړه زړه خوشاله شو خو بیا 15 کال خو سبب پوره شي بیا بس کوم بس دا خبره تاویدار چا ورته ویل لاړ شه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دی وخت کې عمر 14 کال دی. څومره عمر دی 14 کال. زمان نعمان بن ثابت رحمه الله د 14 کال عمر کې قسم په خدای هغه فتوی او هغه د علم شان الله هغه ته ورکړو چې دا د تزویل نشم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک ناسته اوسه بدی ورتراغه ورته وی حضرت خوب ملي دلې دی
ورته وایو آیا خوب دې څه کتلې؟ وی خوب کې مې تپوس کو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خبر را کومال ما ویل زما بسمر عمر پاتی اغیرات لاس مبارک دا سکللو سوگرات وی 15 ہفتے عمر دے سوگوی 15 میشت دے سوگوی 15 کال دے تا تر عالم سے مسئلہ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وتو فرمائل اے دو خدای بندکینا خفکے گما تا تا اشارہ پا دی بادی شوی دا چی دا 15 خبرو علم اسرائیل علیہ السلام وی ما سر نشتا دا دی علم اللہ سر دے اے دا خدای بندہ اگا 15 خبر دا دی چی سباب سکی گی آیات مبارک تے سباب سکی گی دا پتہ چاہتا لگینا اس منگو تاسا پتہ شتا چی سباب سکی گی اس پتہ لگینا کڑیر لوی اخیار دے حضرت وزیر اعظم صاحب تور شاوے وزیر اعظم صاحب سباب سکی گی زلزلہ برازی کرنا مانا سب پتہ لگی تھا سر وہ بلا آلات تھی وہ آلات تو خبر ہے نا زلزلی پتہ چاہتا لگی نا سبا خوبا نمبر دا سے پتہ لگی نوی خبر ادا دا لنبئی خبر ادا دا چی سباب سکی گی پدے بانے سو پوئی گی نا دویم خبر ادا دا چی دا زنانا با معشوم راوڑی دا معشوم با صحیح ذہن والا آوی کدی بد کمزوری ذہن والا آوی دی بد اللہ پنیز باندے مقبول انسان وی او کد اللہ پنیز باندے با مردود انسان وی دی انسان پتہ چاہتا لگینا دا دو خدای سر ساتلی خبری دی دویم خبر ادا شو او دریم خبر ادا دریم خبر ادا دا وورا چی سباب باران کی گی کبا نکی گی او دا باران با دا افت والا بھی کہ دا نقصان والا بھی کہ دا فیدی والا بھی دا دی علم چا سر نشتا او سلورم خبر ادا دا چی سبابا زبا پا کمز امرم کلا بمرم سنگ بمرم دا پتا چاہتا نشتا دے او پنزم خبر ادا چی قیمت بکلوی نو اسرائیل علیہ السلام در توائی چی تا دا دس شی تپوس کے چی دا غی علم دا چا سر دے دا اللہ سر دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مبارک نو خبر میں دا کولا چی عمر من ارسلے غوارو زم غوارم تم غواری چی خدای من عمر سیوا کی خدای من مال سیوا کی او دا خو ارسلے غوارو چی من یوزے کے خبر کو چی زما خبر سب امانی بد اپیونے لگی گی دا من ارے مرگرے غوارو او دا ارے غوارو چی خدای زما بچی صالحان کی سلور خبر شوی او پنزم خبر ادا دا ارسلے عزت غواری چی زلی سیما معزز ما دا جن پدی پنزو خبروں کے راگیر دے مال غواری عمر غواری عزت غواری صالح اولاد غواری محترم دا ٹول با اس پہ سمندر کے او دا سمندر با ٹول لاوالو نبی علیہ السلام تو محبوبہ من بلی سمندر کی دا کم زیادہ خبر راو باسو امام الانبیاء تاجدار حرم جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود تپوسو کللو ورطوئے عبداللہ بن مسعود کسوگ عمر سے تولغوارے دا والدین احترام او ادب دی ساتی کسوگ عمر سے تولغواری دا والدین ادب و احترام بکی خدا دی زمانگا استاذ والدین جوندی لری او خدا دی دا خدمت توفیق را نصیب کی اللہ دی منگا استاذ دا اولاد پا سمارا باندی خوشحال کی چی منگ تی اللہ سمارا وگرزی خدا با علا چی منگ دا والدین دا پارا میوشو دانا چی بالکل زہر رانا جور شو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمائل ابا عبد الرحمن فرمائل زویتوی اے بچڑیا اے عبد الرحمن ما تسرداری کونن دا فرمائل دی عبد الرحمن تو فرمائل و بابا جانا اللہ رب العالمین پتا بانی عظیم احسان کرے دیں دا حضور علیہ السلام فزاد بانی درود شریف آیا عبداللہ ابن مسعود درود شریف لوستلو بیداغین بعد ورطو فرمائل و بابا جان دارات اوہ چیت زمانہ کلپ عمر کی خبش وئی کنا صحابہ فورن عمل کول عبد الرحمن سوی اخپل پلارتا عبداللہ ابن مسعود توی تو خمانا بنی خبش وئی غور اولی پی درود ویلی سمانا چیز دروغ احتمال مکمل ختم شی صحابہ خود دروغ نوی اور تو بچیتانا نیم خبش وئی خو پو یو موقع در نلگ مزر در دیدلیو غورتوی بابا کم موقع
وی هغه مقداوا چې تا ته ما आवाज وکړو تا او زما غلام دواړه ولاړ وي غلام مخ را واړولو او تا دا غینه بعد مخ را واړولو په کار دا چې تا مخ کې مخ را واړولې ماړه کې یو خبر راغله عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایل بابا جانا کتما معافم کې خو مانه بخامخه بچینا فرمانی کوي آیو وخت او ټیم راغې اگر چې پلار وته عفو وکړلا یو ځل دې خپل بچی ته आवाज کوي عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ یو आवाज ورته وکړو بیا ورته आवाज وکړو دریم आवाज ورته وکړو نو بیا دې ورغه پوګي ورته لاس کې خودو ورته وي اے بچوړي الحمدلله زه خدای نه ډېر راضی ما خو کاش تا ته ما لس اوازونه کړې وې تا ما ته مخ راړولې نه وې ځکه ما پلار ته په یو اواز باندې مخ نو اړولې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې که عمر زه ته ولغواړي د مور او پلار فرمان بردار اوسېږي پلار میرا نه لاړو مور میرا نه لاړو خدایا اوس 50 سره تعلق ساتما نو ابا هريره رضی الله تعالی عنہ تلاړما و ابا هريره تا خدا تپوس امام الانبیاء نه کړو چې پلار مم نشتا مور مم نشتا نو ما ته بدا مقام څنګه ملاويږي هغه ورته فرمایل و ابا هريره د مور د خور سره احسان کوا د پلار د ورونو سره احسان کوا او د پلار د دوستانو سره احسان کوا ابا هريره رضی الله عنه راته دا سوال حل کو دریم سوال دا اے عبد الله ابن مسعود که عمر زه تول غواړي مال زه تول غواړي روب عزت زه تول غواړي د مور او پلار عزت کوا عبد الله ابن عباس تلاړما اے عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما تو خود امام الانبیاء شاگرد خاصه زما مور او پلار شته دینا عمرم زیت غواړما مالم زیت غواړما عزتم غواړما خبره کې روب را وسلم غواړ ترات آسان لارو خایا اغرات او فرمایل چې په جناب محمد رسول الله چې مور او پلار دی نوی په نبی علیہ السلام باندې زید درود شریف وایا نو محترم دا ګور درې خبرې شوې دغه بعد د مور او پلار دا ادب دی اوس مور او پلار لار هغه دنیا نه نو اجي صبر او لګیدو دا غیر ایثاری ثواب د پاره خیرات کو صدقه وکړه خلق قرار المسلمانان رال روټي او خړلا اعلی صدقه الله دې قبول او منظور کړي خدا ټول صدقې یو طرف تکا بل صدقه دادا چې دې اجي صاحب د خپل والدینو د پاره په مدرسه کې سومرلیز مکا غستوا الله دې ورته اوس د جنت باغچی وګرځي یو لیش زمکا یو پټ زمکا اے مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دا کوړي لوی شخصیت ولی کامل محدث د زمانه او د بری صغیر په سطح باندې یو متقی او زلان دستور یو ځل وای ناستو او خلوی اولیاء وی پوزکه ورته پروتو داغه د پاسه ناسو طالب ته نحومیر ویلو نحومیر د اولی درجه کتاب د طالبانو ته وی یو کسراغه ورته وی مور می مړه دا داغه پر داس مولانا صاحب یو خسته صدقه راته وخایا مولانا صاحب رحمت الله علیه مبارک وته فرمایل مدرسې سره احسانو کا وای په هغه دور کې شپږ پیسې چاندا ورکړه سمرا شپږ پیسې وای دې لاړو هم مسافرو د لارې لاړو مولانا صاحب رحمت الله علیه ورته یو کال پوری دعا کولا یو کال پوری دعا کولا سټیم الله رب العالمین هغه سره واپس راوستو چې سره راغې ورته وی مولانا صاحب وای جی وای یرا تاسو ما سره لګي اخلاص کړو صدقه می کړو او جی ما هر شپه د خپل
خپل والدې سره ملاقات کیږي په جنت کې اعلی مقام کې الله رب العالمین هغه ته ځای ورکړي او ماته تاسو به چې مورې دا کوم ځای نه دا مقام ملو شو مور مې راته وویل چې دا تا د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه سره دا کوړي په مدرسه کې تعاون کړي الله رب العالمین دا غي په برکت مالا دا مقام را نصیب کو مولانا صاحب ورته وی لګ مخکې براغله یو کال کېږي زه هر مانځ کې ستا مور له دعا غواړم علما ډېر خیر خواهان وي علما سوي خیر خواهان وي عالم سره احسان دا د عالم سره احسان دی او موږ او تاسو دا رشته د دنیا چې دا د دې سوچ او فکر د آخرت ته نزوم چې الله جل جلاله دی د هر چا داسې بچي داسې نوسی داسې کړوسی داسې وریرونه او داسې خاندان پیدا کی داسې دی الله د هر چا خاندان وګرځي تاسو دې علاقه د مدرسې پسمکه کې د اهل بیت د پارسمکه غستلې شوې ده الله دې د هغه اهل بیت په برکت باندې دی الله تاسو مونږ ټول ته جنت الفردوس را نصیب کړي محترم ان شاء الله دا بهترین عمل دی خپل پلارانو پسې خپل میندو پسې خپل نیکونو پسې د صدقات دروازې مبندوي صدقات دا د مصیبتونو د پاره دیوال دی لکه سړی چې د کور نه دیوال لاتاو کی دقه رنګ الله رب العالمین په صدقه باندې انسان د کور نه داغه د بچونه داغه د اهل عیال نه دیوال راتاوي او پاغه دیوال سره الله رب العالمین هغه کورس کی هغه محفوظ کی محترم نن مسلمان چې دا ډېر ذلیل دی د شکمن شو شکوک کوي په اړه خبره باندې منګه او تاسو کني کار کوم شک کو دا به او شي کبه او نشي دا به قبول شي قبولیت خو دا الله خو غلا دا پته لګی نه ز ارزل دا خبره کوم دا پدی وجه نه کوم دا پدی وجه کوم محترمو چې الله رب العالمین بعض وخت کې ګوره د چا ډېر سجدو ته نه ګوري زه د خپل شیخ او مرشد خبره کوم تفسیر کې بیا خبره کوله هغه وویل ابلیس په عبادت اسمان ته اوختو ابلیس په عبادت چیرته لاړو اسمان ته لاړو د ناری مخلوق نه نوري مخلوق ته لاړو ناری مخلوق نه نوري مخلوق ته لاړو عبادت باندې اسمان ته ورسېدلو او په تکبر باندې تحت الصراط ورسېدلو قبول عبادت قبول موسی علیہ السلام دور او زمانہ وا موسی علیہ السلام دور او زمانہ وا یو شرابی وفات شو موسی علیہ السلام ته الله وی لار شو پلان کې کلی کې زما ولی دی زما دوست دغه جنازه وکړه موسی علیہ السلام چې نوم واورید چراغ کلی کې تپوسو کو څوک وفات ته پلان کې وفات ته موسی علیہ السلام ته ور باندې سګه دغه تپوس کې موسی علیہ السلام وی لار پرې دی چې ورشم موسی علیہ السلام ورغه چې ورغه هغه سبا پروت قبله ته مخ اړول یو مور ورته ناست ده موسی علیہ السلام ورته وی دروازه کولاو کا موسی علیہ السلام چې مړی تراغه ویلی دلا مخ قبله ته تاو ده او موسی علیہ السلام ورته ګوري ورته مور ورته په غټو غټو باندې جاړي ورته وی اے د خدای پیغمبره زما بچي شرابي انسانو زما بچي د استاد جنازه او د غسل نه دی کلی ته نفرت کوي کله ته نه لاړ زما د بچي اخیر دو خبره وي یو خبره دا چې اے مورې زچ کله وفات شوم ما د مسلمانانو قبرستان ته مبوزا ما الته مخ خوا و مور ما په سمندر باندې ملاو کوا زګه زما خو خمردار ده اسینه چې د لاندې سمندر کبان ور باندې تبا نشي ما قرغان توا چوا چې د دنیا مردار قرغان زما خو خوري زما د بچي اخیری دا خبره وي به زما بچی نیمش بینه بعد مخواړو ما ته وي مور مان لاړ شا زور تشات ولاړو ما زما بچی درې خبرې وکړي چې اے خدایا اوس خو زما استا معامله ده یا الله نیمه شپه ده یا خدایا کدی ما ته جون را کو د دینه بعد یا الہ العالمین
خدای دغه جب باندې با بیا کل شراب پدی شندو باندې با بیا کل شراب بے غیبت او بے دروغ یا اللہ ستا ذکر نہ بغیر با زما د ستا په ذات قسم وی کده دینه بعد بل ډیپټي ور باندې او کما زمشات بچی تولا ما ورته ویل اے بچی ټیم درنه لاړلو و بچیا تا خو ځواني تبا کړلا ما ته ویل مور زرانا چې ته آرام کا زد خپل خدای سره لګي ما ته خدای دومره عمر راک زد رب العالمین سره خبرې کوم ما فریده بس تلاله شارامو کا وی موسی کلیم الله ز بیا عالم بیا ورته شاته ودرېدلم زما بچی اخیری خبر ادا وکړه یا الہ العالمین کما جهنم ته وګرځه ته اسم خدای او الہ خالق ستا جهنم په ما باندې درنیږي نا په ما باندې دکیږي نا یا الہ العالمین ستا خدای زیتیږي نا کمیږي نا یا اللہ کما جنت تبوزے ستا رحمت صادر را غنڈیگی نا یا اللہ ما سر دوارو معاملو کے ستا اختار دے خو یا اللہ در رحم معامل را سرو کا چکل زرالما ما بچتا مخراتا اکڑلو انا للہ و انا الیہ راجعون بچیا زما دنیا نلاو اے موسیٰ کلیم اللہ آخری خبر داوا موسیٰ علیہ السلام غسل کو جنازہ اکڑا اللہ رب العالمین موسیٰ کلیم اللہ تا فرشتہ را لیگی ورطوئی اے زما کلیمہ چاچے دی کسب جنازہ کے شرکتوں کو اگر ٹول ما ابخل محترم اللہ تا خوخ عاجزی دا نو محترم کوشش بدا کو لگ عمل خو عاجزی سرا دیر عمل تکبر سرا اللہ تقبول نہ لقمان حکیم زوی تسوی ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا دا سو خبر نصیحتونو کې ورته وي زمکه باندې کبر سره باندې ګرځي او چې چا درته خبره کوله مخبت نه ناړي با سړی ته خبره شروع کی دا باز خلق داسي وي ته مجلس کې خبره کې اب داسي ګوري داسي نو استاد یقین راشي چې دا زما خبره ناوري یا خو په دې خبره بوج ده نو لقمان حکیم زوی ته سوی ولا تصعر خدک للناس اے بچی مخبد چانه په خبره کې ناړي چا درته خبره کوله هغه ته ګوره توجه کو سره کینا چې دا غي زړه خوشاليږي خدای پاک فرعون ته ډېر لوی سور کړیو بار به کله کله راووتلو د الله سره راوېستلو وې د موسی او د موسی خدای سره سدي وې ما د سرو زرو بنگړی چولی فخر به کولو مال مکانات دي نهرونه دي باغات دي نزو ډېر اللہ رب العالمین اغی تا ہی چیز نجات ورنکو آخر وقت پوری چاغ دنیا کی سغفتل اللہ پاک ورکول وی کلا چی دی حامان تاویل چی ما تا کور جوڑ کا چی دا خدای دا موسیٰ سر دا موسیٰ دا خدای سر ملاقات کم اغی سر جگڑا کم نو اللہ رب العالمین وی دا مکان دا جوڑی دو ارمان پورا کو وی خدای پاک جل جلالہ فرمائل چی دی اونا وی قیمت کی چې خدای ما در ناخیری سوال کړي او خود زما قبول نکو او تاویل دنیا جنت ته د کافر د دنیا جنت ته د کافر د پارا مومن د پارا جیل له نزخ کافرم خو تا خو مانه او ارمان می کړو ټیک د جباچی خو اخیری د مکان د جوړې دو ارمان می وتا پورا نکو نو الله رب العالمین هغه مکان ورته جوړ کو او چې کلا وخت دې راغی چې دې زخیجم په دې پوړو باندې برا نو ایدول چې نا زما دی پا خپل خدای قسم وی چلوم بے با موسیٰ قتلوم بے با دا موسیٰ خدای تا چلن ورکوم چستا موسیٰ میں قتل کو تا پس راغلیم نعوذ باللہ من ذالک نو اللہ رب العالمین والدار مان دی نپورا کوم زما دا موسیٰ گریوان تا بلاس ناچے صدی چی کول او دکڑ خبر ختم شوا اس خبر دادا چی مکان دی مولی عرص میں در تا پورا کو چی ارادہ دی نورا خطرناک دا نو اگر اللہ دوڑا دی سویلو انا ربکم الاعلا ضرب اعلائم و خدای ورطا سنویل ویسا گرزا خبیسا سٹیم پورے تم پا دی دنیا کے گرزا مزید چرچی کوا
چې کله زما گرفت راغلی نو بیا چې کله الله اونیولو دینه معلومیږي دا چې مکان او باغات او جیداد او دا هر څه دا پانی دی او دا پاتې کیږي. الله دې موږ او تاسو د آخرت تجاران وګرځوي. وای امين. اوس دنیا کې الله پاک په خلقو نعمتونه کړي. عثماني ذوالنورین ته الله مال ور کړو، دولت ور کړو، او چې وخت د مجاهدی براغه نو عظیم الشان مجاهده به وکړه، کله مجاهده به وکړه. نو خدای نه حلال مال غواړي، دا نه چې مولوی صاحب خود مال لګغال خډیر مال ته غواړي. یا الله خډیر دولت راکې، خو فکر به مداوي چې یا الله تا پر راضي کوم بس. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بعض خلق ځان خرڅي، مال خرڅي، الله اخلي، رضا د الله اخلي. لکه څوک صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. ما د دنیا ګډ ګډ کې چې چا دا کلمه لوستلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، یا الله د دې ثواب د خیرات د صدقې او د دې بیان ثواب یا الله د دې تمام امت روحونو ته ورسه. الله روحونه ور باندې خوشاله کې. الہ العالمین خدایا